اختر راغلی دی په امن امارت راغلی شتون د طالب دی لله الحمد شریعت راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. د کوچني اختر د رسېدو په مناسبت د افغانستان اسلامي امارت زعیم علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله، محترم رئیس الوزراء، د کورنیو چارو محترم وزیر صاحب او د افغانستان غیور مجاهد ولس ته د زړه له کومې مبارکي وایم. الله تعالی دې زموږ طاعات، عبادات، نیک اعمال قبول منظور وګرځوي. الحمدلله کوچنی اختر په داسې حال کې لمانځو چې د یو مشرتابه تر امر لاندې په ټول افغانستان کې امن حاکم دی او د افغانستان ټول ولس د شرعي عدالت او ملي یووالي له برکتونو برخمن شوی دی. دا چې د نشي توکو پر وړاندې مبارزه د اسلامي امارت د اساسي لومړیتوبونو څخه ده. موږ نه یوازې د کوکنارو او چرسو کرکیله له منځه یوړه، بلکې د نشي توکو هر نوع تولید، قاچاق او استعمال مو کنټرول کړ چې نن الحمدلله افغانستان د نړۍ په کچه د یو داسې هېواد په توګه یادیږي چې د هر ډول نشي توکو او کښت څخه پاک شوی دی. موږ د روږدو کسانو د درملنې او بیرته عادي ژوند ته د ستنېدو او د هغوی د سالم ژوند لپاره جدي اقدامات کړي دي. دا یوازې یو ټولنیز اقدام نه، بلکې زموږ ایماني مسؤلیت هم دی چې ټولنه له ناوړه پدیدو پاکه او سالمه وساتو او خپلو ځوانانو ته د اسلامي اصولو مطابق یو روښانه راتلونکی برابر کړو. همدا ډول موږ په مرکز او ولایاتو کې مستحق سوالګر راټول کړي او له هغوی سره مو په مختلفو برخو کې همکاري کړې. زه د اختر د مبارکۍ ترڅنګ د تېر 20 کلنې مبارزې د شهیدانو پاکو ارواحو ته دعا کوم او د هغوی کورنۍ ته د الله تعالی له درباره څخه صبر جمیل غواړم او د معیوبو او زخمي شوو مجاهدینو لپاره د روغتیا او شفا غوښتنه کوم. په پای کې یو ځل بیا ټولو وطنوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. ښه اختر او نیکې ورځې ولرئ. اختر راغلی دی په امن امارت راغلی